که ته یو 30 کلن ځوان یې نو ساینس دا وایي چې تا خالي 10 کاله ژوند تیر کړی ده او هغه د دې لپاره ډېر ښایسته خبره کوي. هغه دا وایي چې ورځ کې 8 ساعته ته اوده کېږي، ورځ کې 3 برخه ته اوده شولې، نو که په ټول عمر کې ته 8 کاله اوده شوی نو دې 30 کالو نه 3 برخه وباسه، تا سره پاتې شولې 20 کاله. دې نه بعد تا په د ورځې خوبونه څومره لیدلی دي، خیالات او فکرونو کې څومره وخت ورک شوی وي چې هغې وخت کې ته بیخي هغه شیان ستا بیخي ذهن کې نه دي، هغه شیان ستا یاد نه دي او د هغې څه فایده نه ده ستاسو لپاره. که فکر وکړې 3 کاله یې تا د ژوند په هغې کې مصرف شوي دي. دې نه بعد ته وګوره چې 2 کاله تا سفر کړی وي، کله یو ښار نه بل ښار ته، یو ځای نه بل ځای ته، یو ملک نه بل ملک ته، کور نه کار ته، کار نه کور ته. 2 کاله چې په دې کې مصرف شول 15 کاله پاتې شول. بیا هغې نه بعد مکتب ته تاسو تللی یا مدرسې ته تللی، هغې کې هم داسې یو څو کارونه کړي دي چې هغې کارونو فایده تاسو ته نه ده رسېدلې یا بې مقصده بې فایدې کارونه ول. 15 کاله په هغې کې وباسه، پاتې شول تاسو سره 10 کاله. نو که چېرته 10 کاله تاسو په 30 کالونو کې ژوند کړی نو آینده په 30 کالونو کې تاسو سره به څومره وخت. نو دې نه بعد ډېره ظاهره ده که چېرته مونږ د خپل د وخت مصرف اصلاح نه کړو، هغه په شهي شیانو کې مصرف نه کړو، مونږ شاید د خپل ژوند ډېر خوندور وخت د خپل لاسه ورکړو. د وخت اهمیت باندې خو تاسو او مونږ ټول پوهېږو. اول خو دا ده چې وخت دوباره نه راځي. نن چې تا کومه ورځ ده هغه سبا نه راځي، نن چې کومه سهار ده هغه سبا نشته، نن چې کومه ساه اخلې، کوم کار کې، کوم فکرونه، کوم ثانیې، کوم دقیقې، کومې غنټې چې تا سره دي هغه به سبا نه وي. دومه دا چې د وخت قیمت د سرو زرو نه هم زیات دی، د دنیا د جواهراتو نه زیات دی. جارډن پیټرسن د کاناډا د پوهنتون یو پروفیسر دی، هغه دا قصه کوي، وایي که چېرته تا ته هره یوې غنټې لپاره $10 درکړی شي، نو دا $10 په یو ورځ کې $480 جوړېږي، په یو کال کې $1,72,800 جوړېږي. نو ته فکر وکړه ته په داسې قیمتي شي باندې چې هغه په یو کال کې $1,02,000 جوړېږي، څه کې هره لمحه په داسې پیسې په کوم شي کې مصرفوې؟ آیا داسې شي کې خو به یې نه مصرفوې چې هغه تا ته نقصان کوي، سبا هغې باندې پښیمانه یې، بلکې تا باندې لازمه دا ده چې ته داسې شیانو باندې مصرف کړې چې هغه سبا تا ته ګټه ورسوي. سبا په هغې باندې ته خوشحاله یې چې دې شي کې ما پیسې واچولې، دې نه زه اوس خوشحاله یم، دې شي ما ته ګټه راکړله. خوندوره خبره دا ده چې دا مفته ده او بعضې وخت د مفته شیانو قدر زموږ زړه کې نه وي. وخت ته ځان سره جمع کولی نه شي، ساتلی نه شي، خو دا صرف ته مصرفولی شي او په کومو شیانو کې مصرفې هغه صرف تا پورې اړه لري. زه اوس تاسو سره د وخت د منیجمنټ یو څو رازونه شریک کوم، کوم رازونه سره شاید تاسو د وخت قدر نور هم زیات شي او تاسو کولی شي چې هغې وخت سره نور هم زیات شیان او نور هم زیاتې ګټې، نور هم زیات خوشحالیانه ترلاسه کړئ. اول راز دا دی چې خپل ځان ته هدف ورکړئ د یو کار لپاره او د هغې هدف پوره کېدلو نه بعد خپل ځان ته رشوت ورکړئ، یو شیریني ورکړئ. دې طریقه باندې کله چې ته خپل ځان ته یو انعام ورکړې، تا دماغ دې شي باندې پوهېږي چې یاره دا کار که وکړم، دا سخت کار که وکړم، که دومره وخت په دې شي کې مصرف کړم دغه شی ما ته لاسته راځي او دا ورو ورو یو عادت جوړېږي چې مخته تاسو ته ډېر زیات ګټور ثابت کېدلی شي. بل راز دا دی چې خپل وخت ته ډېر اهمیت ورکول. هغه کارونه چې کوم عاجله دي، کوم ضروري دي، غیر ضروري دي، هغه ټول کټګورایز کړئ. هغه کټګوریانو کې واچئ، د عاجل کارونه عاجله وکړئ او کوم چې عاجل نه وي او ضروري هغه وروسته وکړئ او کوم چې غیر عاجل دي او غیر ضروري دي هغه کار کولو ته ضرورت نشته، ولې چې هغه تاسو ته ګټه نه رسوي. دریم راز دا دی چې همیشه وړکې تبدیلیانې په خپل وخت کې راوړه. همیشه 10 منټه مخکې سهار راپاڅېږه، همیشه یو ښه کار کې 15 منټه زیات کښېنه، همیشه د شپې یو 10 منټه سبق وایه، همیشه د سهار مانځه کې یو 2 منټه زیات دعا کوه، قرآن شریف وایه، یو سپاره وایه. دا هغه شیان دي چې هغې کې تاسو ته ګټه رسېږي. څلورم راز دا دی نو که چېرته ستا یو کار او هغې لپاره یو وخت دی نو هغې وخت کې یو ډیډلاین ورته مقرر کړه، یو هدفي تاریخ ورته مقرر کړه چې هغې تاریخ باندې به ته دا کار کوې. نو چې کله ته داسې یو کار وکړې او صرف فیصله وکړې د تا دماغ اتوماتیکلی اتومات باندې هغې باندې کار شروع کړي او سلو کراره ته هغې طرف ته مخته ځي. پنځم راز دا دی چې هره ورځ د شپې له طرف نه پلان کوه چې د سبا ورځ کې به څه شیان کوې. دې طریقه باندې کوم شیان چې تا پلان کړل هغه دې په کتابچه کې هم لیکل، سبا ورځ باندې چې کېږي ته به دا فکر کوې چې یاره ته اتومات یې، بیخي اتومات گاډی دې لګولی دی او دا ټول کارونه اتومات کېږي، ولې چې ته به بیخي هېڅ زور نه کوې او هغه شیان به
تا لپاره کیږي. اخري راز دا دی ورونو، د نا ویلو هنر زده کړئ. بعضې خلک بعضې شیان بعضې کارونه داسې وي چې هغه زموږ لپاره نه وي، او که چېرته هغې کې موږ خپل ځان مصروف کړو نو شاید موږ زیات ستړي شو، شاید موږ وخت هغې نه زیات ضایع شي، او شاید داسې یو غلط کار وي چې هغې کې که موږ نه غواړو هغه خپل وخت ضایع کړو، نو داسې وخت کې هغې ته د نا ویلو خپل هنر ښکاره کړئ او خلکو ته وایئ یا هغې کار ته نا ووایئ، هغې کار ته نا ووایئ او هغې پر ځای تاسو یو نور بل ضروري کار وکړئ. یو بل ډېر مهمه راز آخره کې زه شاملومه، هر کار چې کوئ، هر چېرته چې تاسو ناست یې، 3 پوښتنې همیشه ځان نه کوئ. همدا اوس زه څه کوم؟ د دې مقصد څه دی؟ آیا دا ماته ګټه راکوي که نه؟ دا 3 سوالونه که تاسو خپل ځان نه پوښتنه کول شروع کړه، انشاءالله هغې ورځ نه به تاسو ژوند بهتري طرف ته روان شي. ډېره زیاته مننه.